پیغمبر سم فرمایي لا تشوب اللبن للبيع، تاسو به په هغه شیدو اوبه نه ګډوئ چې په کوم کې تاسو کومې شیدې تاسو خرڅوئ، کومې شیدې د خرڅېدو دپاره دي هغه تاسو اوبه نسئ په ګډولی. دا زموږ شیدو والا څه چم کوي، ته ورشې د حدیث هم لیکلی نو اوبه یا الحمدلله مولوي صاحب بالکل دغه دی ویې ګوره ټیسټ یې دوی څه چم کوي، دوی راولاړ شي یو د غوا شیدې دي یو د ګامیشت، د ګامیشت ډېر ګاړه دی هغه ډېر مطلب د غوا ډېر کمزوري نری، بس راولاړ شي دغه ورباندې ګډې کړي. د غوا شیدې چې دی هغه مثلا په 100 روپۍ دي، د ګامیشت په 100 روپۍ دي، ان راولاړ شي 3 کیلو شیدې ورواچي چې ورواچي 2 روپۍ بچا شو 70 روپۍ ورپاتې شو، 70 روپۍ ورپاتې دی په 100 روپۍ خرڅوي. نو ښه بیا څه قسم ده که موږ اوبه وراچوو، دغه د ده پلار نه دی چې لږ راشه بزرګ د ملایان څخه هغه دغه شی ورښولی، نور خو اوبه وراچوي، نور خو اوبه وراچوي. حضرت ابو هريره فرمایي وعن صفوان بن سليم عن ابا هريره رضي الله عنه مر بناحيه الحره فاذا انسان يحمل لبنا يبيعه فنظر اليه ابو هريره فاذا هو قد خلطه بالماء. حضرت ابو هريره فرمایي په مدینه شریف کې تېرېدم نو یو سړی دی دا شیدې ورته پرتې د خرڅېدو دپاره دې ته اوبه وراچولې، چې ورواچولې دی ما چې ورته وکتل حضرت ابو هريره ورته ویلې وایي کیف بک اذ قیل لك یوم القیامة خلص الماء من اللبن رواه بیهقي. وایي ما غږ ورباندې وکړي هلته به څه کوې چې د قیامت پر ورځ الله درته ووایي چې دا اوبه و شیدې سره جلا کړه، هلته به څه کوې؟ دا د چیش کول شیدو ته اوبه وراچولې. او د الله رسول فرمایي تاسو به شیدو ته اوبه نه وراچوئ، د الله رسول فرمایي تاسو به چاته دوکه نه ورکوئ. نو چې یو سړی دا خبره تی لږ ښه فکر وکړي چې الله رب العزت په درواغو ما او تا ته نجات راکوي نو په رښتیا کې نه راکوي، چې الله رب العزت ما او تا ته په حرامو کې خوشحالي راکوي نو په حلالو کې نه راکوي، راکوي او نو بیا ولې دغه حال دی؟ دا زموږ معاشره چې در په دره د تباه ده هغه بنیادي وجه دا ده موږ خالي پر منځو غښتلي یو، پر تسپو غښتلي یو، پر حجو غښتلي یو، پر عمرو غښتلي یو، بیا پر چیش غښتلي یو، بس نو پر ذکرو ډېر، پر ژرو پر لنګوټو مې ډېر زور دی. نو د جهان غله، د جهان پډماران، د جهان 2 نمبري چې دغه په ما او تا کې ده، ته ورسه ته بار ملکونه ولاړ شه چې ته درواغ ووایې انکر داریان شه څنګه وایي درواغ یې څنګه وویل. د کفارو صفت نه کوو، د دوی د اصول د دوی د قانون چې داسې قانون یې جوړ کړی دی لکه دین و اسلام چې په درواغو څونه خوا به دی هم دغونه خوا به بدوي، دی دغونه خوا به بدوي. ما اوس نو زه کومې خبرې درته وکړم، دا منشیات والا راواخله، دا چرس والا راواخله، هیروین والا، تاریاک والا، شیشه والا، شراب والا، او حکومت به دا یوه خبره لا وکړه ته موږ ته وایي چې پر دا منشیات پابندي ده، موږ شراب هم کښئ، ته خو شراب نه شئ، شراب خو ګره ته یې څښئ، موږ د شرابو هم درته وایو. دا به نه وایي چې مولوي صاحب دا خلک اګاه کړه چې دا چرس و هیروین، نه 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 نه، شراب هم یادوو. بیا راولاړ شي څه چم وکړي چې دغه په شیدو کې اوبه واچي، اوبه نه وراچوي یا ولعق اوبه وراچوي، ولې وراچوم یاره مولوي صاحب مسجد را نږدې دی هغه ډېر بیانونه پر دې باندې کړي دي، د چیش کړي دي، ما ته هغه شیدو والا وویلې موږ اوبه ولعق وراچوو د غوا شیدې وراچوو، بس هغه خو نو دی ډېر فرق خو نو نشته، د چیش دی ولې ډېر فرق خو نو نشته، نو هغه خبره ده. سبحان الله. د الله رسول فرمایي وایي که چیرې یو سړی راولاړ سو پر چا یو شی خرڅ کړي په هغه کې عیب و د عیب یې نه ورته ووایي، په هغه کې عیب و د عیب یې نه ورته، لا یحل لاحد یبیع شیئا الا بین ما فیه. د الله رسول فرمایي دا جایزه نه ده، ستا کاروبار نه دی جایزه چې ستا په یو شي کې ستا په خپل کاروبار کې عیب لري، یا موټر یا موټرسایکل یا غوا یا هر شی عیب پکې ستا عیب نه پکې وایي، دا نه داسې کېږي. د الله رسول فرمایي چې کوم سړی په یو شي کې په یو دا ستا په موبایل کې دی، موبایل کې عیب ستا زه نه درته وایم نو بیا ما دا شی پر تا باندې خرڅ کړي، یو خدا خبره د ورسه وی ګوره ته پېژه کار کړ شد دی کپات دی کتور دی کسپین دی غدي وای یو تاسو پښتنه وي کتره توې په دې کې عیب ستا کنسته تو په خبره زه خو نه په خبره یا ولا که زه نه په خبره د الله رسول فرمایي ک چا په عیب څوک په عیب خبر او هغه ګرای کې نه خبره وي د الله رسول فرمایي دا د الله په ناراضګي کې دی د الله په لعنت کې دی او ټول فرشتي لعنت ور باندې وای ټول فرشتي لعنت چې دی ور باندې وای یو صحابي را ولاړ د چا سی غوا اخستل چې غوای اخصه غوا ډېره ښایسته وه ډېره صاف سوتره او ښه خوند یې هم کوي د چې په دا سړي باندې خرڅه کړله بل صحابي ورباندې رالی واصله رضی الله تعالی عنه نومېدی چې ورله رالی په منډه ورته ودرېدی ویل دا غوا ته د چیش دپاره اخلې
د خرڅېدو دپاره آیا که د شیدو دپاره د حلالېدو دپاره یا که د شیدو دپاره هغه د شیدو دپاره ول دا د شیدو دپاره نه د هغې ښایسته دا شیدې نه کوي دا غوا هغه چې چا غوا هغه ولې ورو زموږ په شانو کار لري ولې زموږ کاروبار سره را خرابوي هغه ما د الله د رسول څخه اورېدلی دي کم سړی چې چاته دوکه ورکړي کم سړی چې په خپل شي کې عیب ورمعلوم دی وایي یې نه دا د الله په لعنت کې دی د ټولو فرشتو لعنت ورباندې ووري د ټولو فرشتو لعنت ورباندې ووري اوس په څه چمپه کوو دکاندارانو اسې د جهنم څخه د خلاصون لاره نشته کم سے کم دوکه خو پرېږده یاره ورته ووایه والله په دې ښار کې دی خلک سته سوچه خلک دي رښتینه خلک دي په رښتیا کاروبار کوي والله تر ګرد دنیا ډېره ورکړې یم د الله کې ډېره نه ده ورکړې لږ یې ورکړې تر ګرد دنیا یې خوشحالي هم زیاته ورکړې ده خالي ډېرېده مقصد دلته یو حاجي صاحب دی لمونځ کوي ته جوړېدلی دي وروره مازدیګر مال دوره رکعتونه وکړي د ده بیا دا خیال چې 10 رکعته وکړه 12 رکعته وکړه 20 رکعته وکړه خولۍ نه بسر پایڅې نه پورته او رکوع سجده سم مه کوه ابا دی رکعتونه شماره سړی کا د الله په دربار کې رکعتونه نه دي پراته د الله په دربار کې لمونځ پروت دی لمونځ او دغه شته کم کوي دا لمونځ نه دی الله رسول فرمایي دا لمونځ و دې سړي ته به دعا وکړي خدای دې د غی در په دره کړه که زه چې در په دره کړم خدای د غی ټوکړې ټوکړې کړه که زه چې ټوکړې ټوکړې کړم دا کله چې دا زموږ خلک لمونځونه کوي ژر ژر به دی چې دی او 12 رکعاته 18 رکعاته مو وکړلو 2 رکعاته وکړه سم یې وکړه ګرسې مه کوه تا ته چې ته نفل کوه نو چې کوې بېخي سم وکړه ګورې ما تا ته نه دي ویلي چې ته په کور کې حلوا پخه که بیا زما کر راواسته نه مې درته ویلی و حق هم نه در باندې لرم اوس که ته حلوا پخه کړله او حلوا هغه نه وه چې څنګه حلوا ده نو اوس څنګه خبره ده زه دا حق لرم نه به دې رستول نو چې راسته بیا خو دې سم شی رستوي الله هم درته وایي نه به دې کوئ نو چې کوئ نو خو سم به دې کوئ صحیح سلو مې کوئ نفلونه مه کوئ کې کوئ بیا هغسې وکړئ چې څنګه الله او رسول وایي ډېر مه کوه څه ضرورت یې چې ته ډېر رکعتو ته جوړېدلی 2 رکعته وکړه بس شاه عبدالقادر جیلاني صاحب رحمه الله فرمایي وایي د بزرګانو او د عامو خلکو زموږ د لمنځو دی شاه عبدالقادر خپل ځان ښایي دی وایي وایي د بزرګانو او زموږ د لمنځو دا فرق دی بزرګان چې لمونځ وکړي د لمانځه بعد وایي یا الله ته ما پر دې لمانځه جهنم لره مه بیایې ځکه چې تا څنګه ما ته سپارلی یو ما هغسې تا ته ونه سپارئ تا چې څنګه ما ته امر کړی یو ما هغسې ونه کوي او موږ څه وایو موږ چې لمانځه بعد سلام وګرځوو پایڅې نه پورته خولۍ نسته چپه ورسته لمونځ یا الله ما ته جنت راکړي درواغ مه وایه جنت پر چیش غواړې یاره جنت خو ډېره لویه خبره ده دی وایه خدایه دوژخ لرم مه بیایې پر دې لمانځه باندې یا الله جهنم لرم پر دې لمانځه باندې مه بیایې نو لحاظه د الله رسول فرمایي که چا پر موږ باندې اسلحه راواخیستله فلیس منا دا پر اسلام پر کلمه پر قرآن زما پر لاره باندې نه دی او که چا موږ ته دوکه راکړه د الله رسول فرمایي دا زما د دین د اسلام د قرآن پر لاره نه دی ومن غش المسلمین فلیس منهم رواه الطبراني صحیح سو عزیزانو بس الله دې ازمایش نه راکوي الله دې امتحان نه راکوي الله دې پرده خوندي کړي خدای دې مې نه رسوا کوي موږ ټول مسلمانان موږ ټول سره یو یو نو زموږ ته څه فرق دی زه په مسجد کې یم ته د باندې یې صحیح سو په دې کې موږ ته فرق نشته بس خدای پاک دې مې په خپل فضل په خپل احسان اول هدایت راته وکړي او هدایت باندې دې الله رب العزت موږ ته د عمل کول توفیق راکړي او بیا دې پر دغه هدایت پر دغه ایمان پر دغه اسلام پر دغه قرآن دې الله رب العزت موږ ته مرګونه راکړي که چیرې موږ دوکې کوو الله ته موږ د دوکو وساتې یا الله که موږ فراډ کوو موږ د دې فراډه وساتې ته قادره یې پر دې باندې اوس یو سړی وایي یاره مخ پخوا ډېرې دوکې کړي دي نو اوس خلک زه نه پېژنم زه څه چم وکړم راولاړ سه اول هغه خلک وګوره چې پیدا دې کورتوی ورته ماته معافي کوه انسان دی خامخا به مې چلو دوکه د سره کړې معافي نور ته وایم چې ما کومه دوکه د سره کړې ده دی به معافي درته وکړي او که خلک ورک دي نامعلوم دي لکه زموږ ته چې اوس پر دغه روډ باندې نه دا وټلان چې دی دا بسان موټران ورته ودرېږي دا تا ته چیش غوښې درکوي دا تا ته چیش درکوي هغه وایي وروره نن راغلی بیا ولاک په 100 کاله راولي که خر حلال کړی وي که سپی حلال کړی لورلایي والا نو دا اوسۍ غوښې چې خرڅولی سوی غوښه په څو دی په 15000 روپۍ کیلو دی نو څنګه چې هغه چې وې کتل هغه سپیان حلالول بیا پوښتنه ځینې وکړه چې دی چې ونیوی چې دا ولې دا ته چیش کې هغه وروره زما کوچنۍ کسابه وه ما ښه غوښې خرڅولې پولیس والا به رالو موټر بیا ودروئ راوړه یو کیلو غوښې راکړه ما به کیلو غوښې ورکړې زما د کور ګټه به ګرده ولاړه اخر هم د اوسۍ غوښې وشروع پولیس والا بیخي ډېر سپیان وخوړل پولیس والا بیخي ډېر سپیان وخوړل
دا زموږ ته نه دا پولیس والا دا موټران د خپل موټر د پټرول ډیزل ملاویږي بس هغه لوی د دې چې کوم پلار دی هغه یو پولیس والا ناست نو هغه پټرول شانګر د کور ته ویسي خرڅ کې دی ته ورستي پیږي خپل موټر پیږي بس پر لارې هغه ایرانی پټرول یو راوګرځي ورواچو څه پټرول ورواچو زه ستا مزدور نه یم زه ستا چوکیداري کوم بیا هلته یو کوچنی پمپ دی هغه دکانو کې هغه ته وایي به د دې ټول پټرول دا رقم پوره کېږي صحیح سلو نو هلته هغه د اوسۍ غوښې ولې په وخوړلې پولیس والا به روز غوښې غوښتې هغه دی مجبور اوسه ټیک ته صحیح ده نو بس کې نه پېژنې دا خلک بیا استغفار ډېر پسې ووایه زه دا نه پېژنم چې ما دوکه ورکړې ده زه اوس نسته ورک دی لار او بل استغفار پسې ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله قرآن پسې ووایه زه د کاله یو قرآن خالي په دې زما استادان زه په خپل استادان پسې وایم ما په چمن کې سکول ویلی ما چې په سکول کې کوم مایسترانو سبق ویلی دي کوم ټیټ وهلی یم و هغو ته زه دعاوې کوم داسې بیا بیتونه به ورسره وغه یو اکبر صاحب یې کوئ ډېر داسې بد وهل یم کول والله یو قرآن د کاله زه پسې ختموم یا الله د استادانو د حق مې خلاص کړي صحیح ده بیا قرآن په دې وایم چې الله ما د چا حق خوړلی دی زه نه پېژنم په خطا کې په رښتیا کې الله د هغو د حق مې خلاص دا قرآن پسې وبخښم ولې د قیامت په ورځ چې دا موږ دې سره مخامخ شو نو بیا دی چیش کوي بیا دا زما او ستا نیکۍ ودت ورکول کېږي زما او ستا نیکۍ ولاړې چې زما او ستا نیکۍ ختمې شوې اوس به څه چل کوو د ده ګناه زما او ستا پر وږه ایښول کېږي چې کښېښول دی جهنم ته وغورځوي نو راسې موږ به اوس د علاحده د دې خبرې دپاره نیکۍ وکړو چې د قیامت پر ورځ دی زما څه وړي صحیح سو بس بیا به کار برابر سي بس الله دې هدایت راته وکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور موږ ته د عمل کول توفیق راکړي الله دې موږ ته پر ایمان او اسلام ژوند راکړي او پر دې چې موږ مرو موږ قریبان عزیزان ټول عالمي مسلمانان عالمي انسانان چې مري پر دې تور دې الله رب العزت مرګ ورکړي دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله